کچر یو انسان سره آیفون یا بل داسې قیمتي موبایل دی او د سره نور هیڅ هم نشته دی نو آیا په د باندې قرباني واجب ده او که نه ده واجب؟ دغه شان دی که یو انسان سره قیمتي ګاډی دی د لکونو کروڑونو ګاډی دی د سره او د سره نور هیڅ هم نشته دی نو آیا په دغه انسان باندې قرباني واجب ده او که نه ده واجبه؟ نو په دې دواړو مسلو باندې زما عزتمندو ځان پوه کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د دې مسلو نه ځان خبر کړي. صحیح شو جی؟ نو زما عزتمندو اول تاسو مسله واورئ. مسله قرباني په حواله سره دا ده کنه چې د انسان ضرورت کم شیزونه دي دغه شیزونو په وجه په انسان باندې قرباني نه واجبېږي او کم شیزونه چې د انسان د ضرورت نه زیات دي دغه شیزونه به د قرباني په نصاب کې راځي یعنی انسان د ضرورت نه چې کم زیاتی شیزونه دي که دغه پیسې چری نن سبا 2025 کې 1,08,000 روپو ته رسي نو بیا په د باندې قرباني واجب ده او کنه دغه چې کم زیاتی شیزونه دي د ضرورت نه او د دې قیمت 1,78,000 روپو ته نه رسي نو بیا په د باندې قرباني واجب نه ده. نو اوس پراشو آیفون موبایل یا داسې بل قیمتي د لکونو موبایل یا دغه شانته ګاډي چې د سره دی او د سره نور هیڅ هم نشته دی نو کچري دا موبایل او ګاډي د ضرورت لپاره د خپل استعمال لپاره نو د دې پوجا بیا په د باندې قرباني نه واجبېږي. صحیح شو کنه؟ او که د ضرورت نه زیات وي نو بیا په داغ کې پوجا په د باندې قرباني واجبېږي کچره د دې قیمت 1,78,000 خو شاته رسي. دا بو څنګه مثال په تور راځي بالفرض د سره دوه موبایل دي دواړه قیمتي موبایل دي یو موبایل د استعمال دی او بل موبایل د استعمال نه دی بس اسې به سره پروت دی او د دغه قیمت 1,80,000 خو شاته رسي یا 1,78,000 خو شاته رسي چې کم موبایل بالکل د نه اسې به پروت دی د استعمال نه دی د ضرورت نه دی بالکل استعمالوي نه نو دغه موبایل پوجا دی زیاتی موبایل پوجا په د باندې بیا قرباني واجبېږي چې کم د استعمال دی کنه د دې پوجا په نو واجبېږي چې کم د نه اسې به پروت دی د دې پوجا په لازمي دغه شانته ګاړم دی که انسان سره دوه ګاړي دي یا درې ګاړي دي صرف دی یو ګاړي استعمالي بل ګاړي اسې به سوالار دی د ضرورت نه زیات دی نو بیا د خپل استعمال ګاړي پوجا خو په قرباني نه واجبېږي خو چې د ضرورت نه زیات دی اسې به سره ولار دی بیا د دغه کې پوجا په قرباني واجبېږي زما عزتمندو. خو عموما ګاړي چې کوم وي کنه هغه ټول د انسانانو د استعمال لپاره وي که ډېر قیمتي ګاړي وي انسان سره کنه اسې به سره نه ولاړ د انسان د ضرورت لپاره خپل استعمال لپاره انسانان ګاړي اخلي نو بعض خلک دا خبره کوي چې چا سره وای ګاړي وي او یا وسره آیفون موبایل وي د لکونو موبایل وي وسره وي په د باندې قرباني واجب ده نو بالکل غلطه خبره ده. قرباني په د دې پوجا بیا نه واجبېږي که نور څه وسره په شرط د دې چې نه وي ګورې ښه که یو انسان سره خپل موبایل د استعمال دی خو وسره نور څه هر سره علل که نور څه قیمت 1,78,000 ته رسي بیا خو په قرباني واجبېږي دا په هغه صورت کې چې د سره صرف قیمتي موبایل دی د استعمال دی باقي وسره هیڅ هم نشته نه وسره سره زر شته دی نه وسره سپین زر شته دی نه وسره سامان تجارت شته دی او نه ورسره قیمت شته دی نقد پیسې وسره 1,78,000 خو شا وسره شته دی او صرف قیمتي موبایل دی ورسره یا قیمتي ګاډی دی ورسره او دا دواړه د استعمال دی بیا په قرباني نه واجبېږي. صحیح شو؟ کوي که خو ثواب به ورته میلاویږي که قرض یې چا نه راویستی خو کوي نه که ګناهګارېږي پې نه. صحیح شوه که نه؟ نو امید دی چې انشاءالله په دې مسلې باندې تاسو پوه شوي که بیا هم پکې تاسو ته څه سوال څه تپوس یو ځای کې پوه شوي نه یا قربانۍ په حوالې سره نور څه تپوس کول غواړئ په کمنټ کې کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو پې پوه کړم او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ټول مسلمانانو سره ډېره شیر کړئ چې هغې هم د دې مسلې نه ځان خبر کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.